बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मन द तरबियत आगा कम कार چې چاته ستایل شوی دی هغه استادان دي. زما دغه خواهش دی چې تاسو خپل استادانو ته یاد نړۍ چې کوم استادان دي د هغې دپاره لږ غوندې کتاڼې ووښیئ. اول خو ډېره مننه کوو د امانت خان دغه د کالج پرنسپل دی. د خوشبختۍ خبره دا ده چې په داسې کالجونو سکولونو کې په پښتو باندې پابندي وي او دوی پکې راځي دا پروګرامونه کوي، نو دا یو تازه هوا ده چې وچلېږي تر ډېره پورې موږ خوشحالېږو. ډېره مننه کوو د امانت خان او ورسره بیا موږ سره ډاکټر وقاص دی، د هغوی څخه هم مننه چې دغه پروګرام منتظمینو کې شامل دی، او بیا ورسره ایډمن چې کوم دی محبوب دی، او دغه بل ملګری ګوهر را سره دی، د دوی څخه هم ډېره مننه کوو. او نور منیر به هم راځي، یو څه شعرونه ورته بیا ووایي، ډېر به نه وایي خو زه وبوایي درته، او تر دغه هم راځي عجزه. زه ورته شعرونه ووایم چې را په زړه مې څو ځله کړوده شوم، را په زړه مې څو ځله کړوده شوم، وظیفه مې مکمله کړوده شوم، او دا پردي راوړي بلکل نه خپلېږي، سر د لاندې مې څنګله کړوده شوم. را په زړه مې څو ځله کړوده شوم، وظیفه مې مکمله کړوده شوم، او دا پردي راوړي بلکل نه خپلېږي، سر د لاندې مې څنګله کړوده شوم. او یار ته انتظار دی چرته کړی دی، بیا په سر د دار دی چرته کړی دی، چرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې گزار دی چرته کړی دی، او شیخه له تزبو دی شرمېدلی، ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی. یار ته انتظار دی چرته کړی دی، بیا په سر د دار دی چرته کړی دی، چرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې گزار دی چرته کړی دی، او شیخه له تزبو دی شرمېدلی، ښکلي ته انکار دی چرته کړی دی. په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای، زه ستا راغلي خط کې لپس لپس ته کوزېږم، خوندونه ترې نه اخلم په کلاره لکه چای. واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده، ته هم داسې روا شي کزاره لکه چای. درمانه محبت ګورې د اوسپنې چڼې دي، میلاو به داسې نه شي په تیاره لکه چای.